السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. اول به یو سور عسکري سلام د پورته افغانستان افغانانو پښتنو ته وکړم، او بیا به بل عسکري سلام د ښکلي پښتونخوا نارینه او غیرتي پښتنو افغانانو ته وکړم. ما به کله ما نن ویل چې زه ګنې خوب وینم افغانانو په افغانستان کې دومره خلک راوتل. ما شپږ اووه کاله د مبارزې شوي ته یقین کړه چې زه نن نه زیاته خوشحالي ما والله کې په زندګۍ کې کتلي چې افغانستان کې دومره خلک راووته. الحمدلله الحمدلله مبارک دي در باندې. لر او بر ټولو افغانانو پښتنو ته وایم چې لوی افغانستان غواړئ او که پښتونستان غواړئ مبارک دي در باندې. انشاءالله د تور ښامار د تور دشمن زموږ او ستاسې اصلي دشمن یو خبره دا یاد ساتئ یو چې اصلي دشمن هم دا دی. ما زموږ دشمن نه امریکا ده دومره نه دومره وروستې انډیا سره خو زموږ کار نشته. انډیا خو موږ سره بیخي بند دي کړي په عمر کې، او دی موږ ته وایي چې انډیا ستا دشمنه ده. نو دا په دې باندې فیصله وکړئ چې دا دشمن به ختموئ، د دې ځینه به یې شړئ، د دې اټک نه بیا اړوئ، په تاسې باندې به انشاءالله ټیم راځي او یخې اوبه به در باندې تویږي. او زه خو وایم چې کشکې دا منظور پښتون یو شپږ میاشتې مخکې دې نیولی وی چې د افغانانو اوچت شوی وی. د منظور پښتون یخته تم څوک ځان نشي رسولی. واوره تور پنجابه که ورته دې ځان ورسوه والله چې ټول پنجاب دې اور واخلي. او زه تاسې ته افغانان ویم د ښکته پښتونخوا والا خو راوچت شوي. ما ویل چې خدای کله به د افغانستان پښتانه راوچتېږي افغانان، خو هغه مې نن وکړه چې هزارهګان هم پکې وو، تاجک ورونه هم پکې وو، پښتانه افغانان ټول ښځې سړي ځوانان سپین ږیري ټول پکې وو. د ټولو نه مننه. د دنیا په کونج کونج کې چې کوم دی پښتانه او افغانان تاسې مظاهرې کړي خدای دې اجرونه درکړي. د احمدشاه ابدالي بچیان وو، او انشاءالله که په رضا ونه شوه نو بیا به ورسره د خپل نیکونو چې زموږ دې سره کم عمل کړی و هغه شی به ورسره کوو. په هغه چل باندې بیا موږ او تاسې پوهېږو، خو اول ستاسې دا اتحاد او اتفاق او ستاسې راوچتېدل دا ضروري وو، او هغه غټ کار تاسې نن وکړو. نور انشاءالله عمدیلي ونیسئ، څه شی چې تاسې غواړئ انشاءالله به کېږي، خو صرف او صرف ستاسې اتفاق او اتحاد ته ضرورت وو. دا دشمن هم چې تر څو پورې ختم کړی نه والله کې ستاسې نه بچیان په ارام شي، نه ښځې نه سپین ږیري نه وطن چې دا هم د دې اټک نه اړولی نه وي، او دلته هم د لوی افغانستان بیرغ نه یې لګولی، او په دې اټک باندې د فخر افغان باچا خان کس، د ابدالي بابا کس او د خوشحال خان بابا کس نه یې لګولې، موږ باندې به ارامي را نه شي. او انشاءالله نږدې ورځې دي چې دا کار به کېږي. بیا دې مبارکي ډېره مننه د افغانستان د افغانانو پښتنو نه. پښتونخوا والا خو مخکې راوچت شوي وو، خو تاسې لږ لیټ شوئ، پروا نه کوئ. زنده باد لر افغانه. خدای په امان.